اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت فتو عزت سمعنا واطعنا لا اله الا الله. دویم درس د فکری یرغل تر پیژندلو وروسته لازمه ده چې پر هغو لارو چارو بحث وسي چې د دې یرغل مخنیوی پرې کیږي، ځکه که دا یرغل سطحي وګڼل سي او د دفع لپاره یې هڅه او هاند ونه سي نو طبیعي ده چې هم به خپل دین له لاسه ورکړو او هم خپل اصیل اسلامي فرهنګ. دا چې د فکري یرغل څخه وقایه څنګه کیږي، په کومو طریقو یې باید مخنیوی وسي او د دې مخنیوي لپاره کومو لارو چارو ته ضرورت دی، او دې ته ورته پوښتنو ته د فکري یرغل څخه وقایه او مخنیوي تر عنوان لاندې د قدرمن استاد قاری سعید خوستی صاحب د شرعي درسونو د لړۍ په دویم او دریم درس کې ځوابونه پیدا کولای شئ. اسلامی امارت سخندوی د شریعت د الله د دین لخر د امت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. محترم ملګرو، پرون مو د منتسب مضمون د بحث هغه د فکري یرغل اهداف وو، د فکري یرغل موخه. د فکري یرغل په موخو کې بیا دوه اهداف ویلي وو. لومړی هدف چې و هغه د مسلمانانو د غرب په مقابل کې د مقاومت روحیه د منځه وړل. دویم هدف چې و هغه مسلمانان په خپل ارزښتونو شکمنول، خپل دین، عقیده، فکر او ارزښت باندې مسلمانان په شک کې اچول، شکمنول. دریم هدف د فکري جګړې او د فکري یرغل دا دی چې لویدیځو ټولنو ته د رښتینی اسلام مخنیوی، لویدیځو ټولنو ته د رښتینی او مکمل اسلام مخنیوی، دا د فکري جګړې دریم هدف ده. مو تاسو ته بله ورځ درس کې هم ویلي وو چې کله چې په افغانستان د امریکایانو برید وکړو، یرغل وکړو، نو د دوی د یرغل په مقابل کې د مقاومت چې روان شو، دغه کفار حیران شول. اوس یو خو تبلیغات دی، یو هغه څه دي چې په د جنگ په میدان کې دا کافران ویني، د جنگ په میدان کې چې کوم څه دا کافران ویني، دې ته دوی هم حیران دي. دوی فکر وړي دي چې دا څومره عجیبه ده چې داسې یو بې لاسه، بې پښو، بې وسلې ملت د موږ د دومره ماډرنې ټکنالوژۍ په مقابل کې 18 کاله مقاومت وکړو. اوس دوی په دې عقیده دي چې دغه مقاومت دا په فکر کې کی، دا خلک یو فکر لري، دا خلک یو عقیده لري چې د عقیده او د عقیدې په زور موږ سره دوی د 18 کاله مقاومت وکړو. اوس دوی لګیا دي دغه فکر مطالعه کوي. دا فکر اسلام ده، د اسلام په مطالعه دا خلک بوخت دي. همدا دلیل ده چې اوس په لویدیځ کې، په اروپا او امریکا کې په روزمره ډول په سلګونه انسانان اسلام ترڅي، اسلام ته وړي، په سلګونه انسانان. او اوس امریکایان او اروپایان او نړیوال صلیبیان هغه د دې شي نه ډېر په ویره کې دي. او یوه څېړنه، یوې مؤسسې یوه څېړنه کړې وه چې په 2013 کال پورې به غالبا د 2013 کال پورې به اسلام په اروپا او امریکا کې اوله درجه دین وي. اسلام په اروپا او امریکا کې اول نمبر دین وي چې زیات پیروان به لري. دومره تیز د اسلام خورېدونکی ده. اوس لویدیځه او دغه اروپایان او امریکایان او دغه کفار هڅه دا کوي چې
اسلام خورسي دی ټولنو ته، اسلام خور روان ده، خو باید د حقیقي اسلام مخه ونیولی شي. حقیقي اسلام د ټولنې ته رونه شي، بلکې منحرف اسلام، نیم اسلام، غیر مکمل اسلام باید د لویدیځې ټولنې ته روشي. مکمل اسلام رونه شي. مکمل اسلام خو چې دا هغه خو موږ تاسو ته قرآن کې الله تعالی بیان کړی دی چې هغه د اسلام 5 بناوي دي، د اسلام شعائر دي، د اسلام حدود دي، د اسلامی مقدسات او د اسلامی شعائر او ستنو د هغې تحفظ ده، ولا او برا ده، جهاد ده، امر بالمعروف نهی عن المنکر ده. اوس دا خلک غواړي چې داسې اسلام دوی ټولنې ته ورشي چې هغې کې ولا او برا نه وي، داسې اسلام د دوی ټولنې ته ورشي چې هغې کې امر بالمعروف نه وي، نهی عن المنکر نه وي، داسې اسلام د دوی ټولنې ته ورشي چې هغې کې جهاد نه وي، داسې اسلام د دوی ټولنې ته ورشي چې هغې کې حجاب نه وي، داسې اسلام د دوی ټولنې ته ورشي چې هغې کې د ټولو انسانانو مساوات وي. داسې یو منحرف اسلام، داسې اسلام چې هغه کامل اسلام نه وي، داسې اسلام باید د دې ټولنو ته لوړ شي. د لویدیځ او د لویدیځې نړۍ د کافرو یو لویه هڅه دا ده چې اسلام او سیاست سره ګوښې کړي. اسلام باید د سیاست سره کور ونه لري او د اسلام دوی د سیاست نه ویلې جدا کوي، ځکه چې اسلام د سیاست لپاره خپل کرخې لري، خپل حدود لري، او هغه حدود هغه د فرد په لاس کې نه دی، نه دی وی ډلې په لاس کې دي، نه دی وخت او زمان سره تړلي دي. هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زمانې نه تر قیامته پورې به په هماغه شکل وي، هغې کې تغییر او تبدیل نشي تللی. موږ ته اسلام چې ده هغه د اسلام دین احکام دا د الله طرف نه دي، او الله چې ده هغه قادر مطلق هم ده او علیم هم ده، حکیم هم ده. هغې دا دین احکام داسې معیار سره برابر کړي دي چې هغه د یوې زمانې دپاره نه وو، د یوې خاصې ټولنې دپاره نه وو، بلکې دا اسلام دین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وخت نه تر قیامته پورې چې څومره انسانونه ارسي، څومره زمانې ارسي، هغه که ساده زمانه وه، که وروسته د ټکنالوژۍ زمانه ارسي، هغه که عرب وو، که عجم وو، که اروپایون وو، که انګریزون وو، که هر څوک وي د قیامته پورې چې څومره انسانونه ارسي او څومره دورونه ارسي، د اسلام دین د ټولو دورونو دپاره کامل دین دی. د هر دور حوایج او ضرورتونه په دې دین کې په پام کې نیول شوي دي. داسې نه ده چې یوازې دا د عربو دین و او د عربو ضرورتونه دلته په پام کې نیول شوي وو، یا د هغې زمانې احتیاجات او ضرورتونه په پام کې نیول شوي وو. نه، اسلام دین د قیامته پورې چې څومره دورونه سي، څومره نوې زمانې سي، د ټولو زمانو د ټولو نسلونو ضرورتونه او احتیاجات په دې دین کې په نظر کې نیول شوي. لکه مثلا دا نن سبا په اسلامي هیوادونو کې اسلامیک بینکینګ، اسلامي بانکداري دا اوس ډېره په مخ روانه ده، او برطانیا کې اوس برطانویون چې دي هغه لګیا دي د برطانیا چې کوم دغه د اقتصاد پوهان دي د اقتصادي چارو، هغه اوس لګیا دي کوشش کوي چې اسلامي بانکداري په بینکونو کې رایجه کړي، رواج کړي. اسلامیک بینکینګ یا اسلامي بانکداري د افغانستان کې هم اوس په ډېرو هڅه روانه ده چې په ډېرو بینکونو کې دغه کاروبار شي، رایج شي. اسلامي بانکداري چې ده هغه بانکداري چې هغه کې د سود نه خلک محفوظ وي، د هغه بیعو او خصونه چې هغه فاسد دي یا باطل دي، د هغې نه دا ټولنه موږ روبوسو محفوظه کړو، د سود نه محفوظه کړو، دا سودي نظام ختم کړو. خو په داسې طریقه ختم کړو چې موږ په مقابل کې
په مقابل کې یو داسې سیستم هم ولرو چې هغه د دې ځای ونیسي. داسې یو سیستم اقتصادي سیستم هم موږ ولرو چې هغه اسلامي بانکداري ده چې هغه د دې سودي بانکدارۍ ځای ونیسي. نو اسلام احکام چې دي هغه د یوې زمانې سره خاص نه دي، د یوې ټولنې سره خاص نه دي. د اسلام احکام د هرې زمانې لپاره دي، د هرې ټولنې لپاره دي، او د هرې زمانې د هرې ټولنې احتیاجات او ضرورتونه په هغې کې په پام کې نیول شوي. خو لویدیځ دا کوشش کوي چې اسلام د دوی ټولنو ته دا په داسې شکل لوړ شي، په داسې شکل ورسیږي چې هغه انحرافي شکل وي، منحرف شوی شکل وي. په امریکا کې څه موده وړاندې یوې ښځې خطبه ویله، د جمعې خطبه، او د جمعې لمونځ یې مدا کړو، د عیدونو لمونځونه د جمعې لمونځ یې وکړل، او هغه ویډیو هم په میډیا ټولنیزو رسنیو کې ووت. دوی غواړي چې ولته که چېرته هغې ټولنې ته اسلام وړاندې کېږي هم، نو د هغې ټولنې هغه کومه فحاشي، کومه عیاشي، کومه ازادي، کوم اختلاط چې د ښځې او نر په منځ کې ده، هغه باید محفوظ وساتلی شي. اسلام حکم خدا ده چې ښځه د پردي محرم سره خلوت نشي کولی. ګوښې کمره کې دلته ګوښې کوټه کې نشي اخیستی. خلوت بالاجنبي حرام ده. د اجنبي سړي سره یوازې سفر نشي کولی. که چېرته نوره څوک بیا جایز ده، خو یوازې سفر نشي ویستی. یوازې په یوه کوټه کې چې یوازې دوی دواوې نشي کېنستی، خلوت نشي کولی. دا د اسلام حکم ده. ښځه کور کړای شي، ښځه تعلیم کړای شي، ښځه درس کړای شي، خو په اسلامي چوکاټ کې د اسلام د اصول مطابق چې هغه حجاب مراعات کیږي. اختلاط به د پردیو سړیو سره نه وي. او په لویدیځ ټولنه کې خو اختلاط ده. دا د ښځې په باب بیا وروسته بحث کو چې دا ښځه لویدیځ او لویدیځې ټولنې دا ښځه د یو متاع په حیث استعمالوي، یو سامان د خوند اخیستو په حیث استعمالوي. د ښځې چې کوم خپل تشخص ده، خپل حیثیت ده، هغه دې ټولنې دومره پایمال کړی دی چې بیا ادبي معاف دا ښځه دوی د یو تشناب کاغذ په حیث استعمالوي. چېرته چې اعلان وي ښځه نه اعلان کوي، اعلانونه وي تلویزیونونو کې، دا اعلانونه ښځه کوي، ښځه ځون جوړوي، ښځه ګډېږي، ښځه سړي خوشحالوي، پردي سړي د پردیو سړیو سره ناروا اړیکې ټینګوي. په دفترونو کې ښځه د دې دپاره وي چې دا سړي په خشول شي. په طیاره کې ښځه د خدمتګاره د دې په خاطر وي دا سړي سره خشول وي. ښکلې ښځه وي، کله یې وته ورخوندي، کله بل ته ورخوندي، کله یې وسره هغه کې، کله یې بل سره کې. همداسې په هوټلونو کې، همداسې په لیارو کې، همداسې په ټولو دفترونو کې دا ښځه لویدیځ دې سامان یعنې د یوه سامان په حیث استعمالوي. بې ارزښته یې کړه، ارزښت یې ختم شو. لکه یو شی چې د خوند دپاره استعمالوي، بې ادبي معاف داسې استعمالوي. او د ښځې تشخص خو د خپل د ښځې قدر خدا نه ده، نه د الله تعالی یو تشخص ورکړی ده، د یو هدف دپاره یې پیدا کړی ده. اسلام یې چې ښځه چې دا به په کور کې سیده وي، دا په کور کې ناسته وي، نفقه په ښځه نه ده لازمه. ښځه به په دې نه وباسي چې ته کاروبار وکړه، مو ته پیسې وګټه، دفتر ته لاړه شه، تنخواه وکړه. دا د اسلام تعلیم نه ده. اسلام یې چې تم سړی ته به د ښځې ته مزدوري کې، ته به ښځې ته پیسې ګټې روړې به وي. په اسلام کې د لور نفقه په پلار باندې دو، د ښځې نفقه په خاوند باندې دو، د خویندو نفقه په ورونو باندې دو. یعنی په اسلام کې د ښځې نفقه اصلا د دې په غوړه دونه، د ښځې نفقه په پلور یا ورور یا خوند یا په بل قریب باندې دو، رشته دار باندې دو. او ښځه چې دو هغې وظیفه څه دو؟ هغې وظیفه چې دو هغه د کور چاپېریال سوتل دي، د اولاد تربیه کول دي. هغه یو ښه معلمه ده، یو ښه استاذه ده د اولاد دپاره. دې وجې نه د مور غېږ چې ده د اولنۍ مدرسه د ماشوم ده، د ماشوم دپاره اولنۍ مدرسه هغه د مور غېږ ده. ځکه هغې وظیفه دا ده چې هغه به اولاد تربیه کوي. دا وظیفه خو نه ده چې هغه به ګېي زمانې دفتر ته سیمه خومه پرمول تم د پردیو سړیو سره غومبر وهي او دا به تنخواه وخولي. نه، دا خلک چې دي
دوی د دې ښځې د خلقت هدف نه ده پېژندله. دوی یې چې که دا ښځه د موږ د خوشحالۍ دپاره یو سامان پیدا شوی دی، یو متاع د بېادبي معاف د موږ د غرایزو د سړولو دپاره یو سامان ده. نه، داسې نه ده. اسلام د ښځې ته عزت ورکړی دی، د ښځې ته مقام مرتبه ورکړی ده چې ښځه به اصیله وي، حره ښځه ده. اسلام یې چې ښځه تو ته په کور کې تو خپله ښځه ده. که چېرته د تو ښځه انکار وکړي چې د ماشوم ته زه پی نه ورکوم، ته حق نه لرې چې پی به ورکړې. ته به مزدوره نسې د ماشوم ته. په خپله ښځه ته حق نه لرې چې ته جمعې په ومینځې، ته حق نه لرې چې ډوډۍ پر پخاږې، ته به خادمه وې ته نسې، یا به ته خپله کور وسرګه. دا د اسلام حقوق دي چې ښځې ته یې ورکړي دي. ښځه په میراث کې حق لري. ښځه کور کې یوه سیده ده. ښځه به ناسته وي، ارام به ناسته وي، ته به مړی به هم وي ته وړې، چای به هم وي ته وړې، ته رزق و نفقه به هم وي ته وړې. او که یوه خادمه به وي ته نسې، کور کې به جمعې هم وي ته مینځي، کور چارې به هم وي ته کېږي. دا د اسلام حقوق دي. او دوی ته یې چې نه ښځه خلی کور نه روبسئ، د نوره حق د غم نه دی مړه، صرف د کور نه روبسئ بس، چې د ښځو د سړیو سره یو ځای وي، ګاډه وي. او په دې عمل سره د ټولنه اخلاقي فساد ته ځي، ټولنه په اخلاقي ډول فاسدېږي. تاسې په دا بزرونو کې وګرځئ، دا بزرونو د ښځې کومو بزرونو کې چې ښځو اختلاط ډېر وي، هغه بزرونو کې ټولنه فاسده وي، اخلاقي فساد ډېر وي. سپین ږیره سړی به وي، سپین ږیره یې تکه سپینه ږیره به وي، ښځه به راوړې داسې به کسي، بیخي به د چا نه حیا هم نه کي، شرم به هم نه کي، چې خو هغې کې مې خلق کسي. مونږ تاسې په ټولنه معاشره کې خو دا بده خبره ده. اوس هغې کې ښځه راوړو زنده باد امارت، زنده باد، زنده باد امارت، زنده باد. د عمر د لاس یادګار یې